محترم د جهنم ډوبواله حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې موږ یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو او ناڅاپه چې کوم د یو دماکي आवाज راغی یو تیز आवाज راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو کوی شوي دا आवाज د څه شو موږ ورته ویل الله ورسوله اعلم الله او د هغه رسول ډېر ښه پوهیږي ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دنن او یا کاله مخکې جهنم ته یو کانه ورغورځېدلی و او هغه کانه چې کوم دی نن د جهنم بیخ ته ورسېد یخ ته ورسېد هغې دا درز وکړو دومره محترمو د جهنم هغه جوړوالی دی او بیا محترمه که د جهنم هغه ماران او لړمانان وګورئ د هغې مار به چې کوم دی هغه د اوښ په شان وي د اوښ هم نه لوړه به وي او د هغې لړم به چې کوم دی د قچور هم نه وي یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي که چېرته دغه مار او لړم انسان له ټک ورکړي نو دا انسان به چې کوم دی 40 زره کاله به چې کوم دی دا هغه درد محسوسوي په خپل بدن کې هغه زار به چې کوم دی محسوسوي